الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ 15 درسي حلقه ده. یو نوی عنوان له مخکني سره ارتباط لري خو عنوان نوی ده او هغه دا چې آیا حدیث د قرآن شرح ده که بیل وحی؟ دا هم یو لغو مسائلو ده چې په اړه یې د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف شاهد ده. ځینې فکر کوي چې حدیث مستقله وحی ده او ځینې بیا په دې باور دي چې وحی خلاصه شوې ده په قرآن کې. دا چې آیا وحی یوازې تر قرآن پورې منحصر او مختص ده که پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قرآن علاوه هم وحی نازل شوه؟ آیا د الله تعالی ټول احکام په قرآن کې جمع شوي؟ کله قرآن پرته هم داسې الهي احکام شته چې په قرآن کې نه مومو او یوازې د احادیثو په ضمن کې بیان شوي. آیا حکم او قانون صادرول فقط الله تعالی ته مختص صفت دی چې بل څوک ورسره په دې کې شریک نه دی؟ ډېر صفات داسې دي چې له الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نه، لکه په غیب پوهېدا، لکه خلقت او پیدایشت، لکه امور سنبالول. دې ته ورته ګڼ شمېر صفات داسې دي چې له الله تعالی سره هیڅ څوک په هغه کې شریک نه دی. آیا حکم صادرول، قانون وضع کول الله تعالی ته مختص دی او که نه؟ او پیغمبران هم د حلال او حرام وضع کولو حق لري که نه؟ آیا د پیغمبر علیه السلام حدیث ته به د قرآن د شرح او تفسیر په سترګه ګورو که د بیلې او مستقلې وحی په سترګه؟ که دا بیله وحی نو په کوم نامه به یادوو او له هغه بلې وحی سره به توپیر پسه کړي؟ هغه وحی چې خلاصه شوې ده په قرآن کې، د دې وحی چې د قرآن علاوه په پیغمبر علیه السلام باندې نازله شوې ده، دې ته به څه نوم ورکوو چې له مخکني سره توپیر ولري؟ آیا دا دواړه د وحی مطلوع او غیر مطلوع یا وحی خفي او وحی جلی په نامه یادولی شو؟ ځینې هم داسې کوي وحی په دوه ډولو ویشي: مطلوع وحی هغه چې تلاوت کېږي، غیر مطلوع هغه چې نه تلاوت کېږي، یا جلی وحی چې او هغه چې خفي ده. قرآن ته د مطلوع وحی په سترګه ګوري، د جلی او څرګندې وحی، جلی یعنې څرګند، او حدیث ته د غیر مطلوع او خفي وحی په سترګه. دا کار کولی شو؟ دا نومونه صحیح ده چې قرآن اړوند وحی ته موږ د جلی وحی نوم ورکو او هغه چې په احادیثو کې راغلی منحصر ده په احادیثو کې، نو هغه ته د خفي وحی نوم ورکو. که د وحی اصلي معنا رمز او خفي اشاره وي چې ده د وحی معنا رمز ده، په رمز سره خبره کول، په یو اشارې سره خبره کول. که د وحی معنا هم دا د لفظ یعنی د وحی معنا هم دا چې په رمز او اشارې سره یو پیغام چاته لیږل. آیا دا د جلی په نامه هم یادولی شو؟ په داسې حال کې چې دا د خفي، دا د رمز، دا یو اشاره ده.
کولی شو دې ته د جلی نوم ورکړو. جلی خو څرګند ته وایي چې کاملا تر سترګو کېږي. آیا په وحی باندې د جلی اطلاق صحیح ده ادبي لحاظه شرعي لحاظه؟ تر دې عنوان لاندې به انشاءالله په همدې مسلې باندې او د ورته مسایل باندې بحث کوو. ځینې ادعا کوي چې وحی دوه ډوله ده، مطلوع او غیر مطلوع، جلی او خفي. وحی پر پیغمبر علیه السلام دوه ډوله وحی نازله شوی چې یوې ته دوی د جلی نوم ورکوي او مطلوع تلاوت کېدونکی وحی، او بلې ته هم د خفي او غیر مطلوع. یو یې هغه چې د قرآن په بڼه کې تر موږ را رسېدلی، او بل یې هغه چې د حدیث په بڼه کې را رسېدلی. دوی د خپلې ادعا د اثبات لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې داسې احکام او لارښوونې مومو چې په قرآن کې د هغوی لپاره کوم شاهد او اشاره نه تر سترګو کېږي. ادعا ده، حقیقت کې دا نه ده. او قرآن وایي چې پیغمبر علیه السلام له وحی پرته بله خبره نه کوي. په یو آیات باندې استناد کوي خو په غلطه توګه. د آیات مفهوم ته مخکې او وروسته ته متوجه نه دي او همدا انتباه یې ترې اخیسته. انشاءالله په تفصیل سره به په دې باندې بحث کوو. د قرآن دا آیات د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه وړاندې کوي چې وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. او پیغمبر علیه السلام خبرې نه کوي مګر هغه له هوا نه خبرې نه کوي، خپل حواس خبره نه کوي. دا نه دی مګر وحی چې وحی شوی، یعنی د پیغمبر واقع د دوی ترجمه او تفسیر دا ده چې د پیغمبر علیه السلام هر وینا د خپل شخصي وینا نه ده، بلکې دا دته وحی ده. هغه په هیڅ خبرې نطق نه کوي، ژبه نه خوځوي مګر دا چې هغه ته وحی شي. او ګواکې د دې آیت معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام هر وینا هر حدیث په حقیقت کې وحی ده، مستقله وحی. د قرآن اړوند وحی د شرح او تفسیر نه بلکې بیل او مستقله وحی ده. راشئ دا دواړه ادعاګانې لږ په دقت او غور سره وڅېړو. دوی له هغو مواردو چې وایي په قرآن کې ورته اشاره نه ده شوې خو د پیغمبر علیه السلام په سنت کې راغلي، دغو مواردو ته ډېر په زور شور سره او په تکرار سره ګوته نیسي. اول وایي په قرآن کې دا حکم نه مومو چې د بیت المقدس لوري ته د قبلې په توګه مخ کړي. په قرآن کې دا آیت نشته. پیغمبر علیه السلام په مکه کې هم بیت المقدس ته لمونځ کړی او مدینې ته چې راغلی هم ډېره موده یې د بیت المقدس په لوري لمونځ کول. د بیت المقدس لوري ته لمونځ کولو په قرآن کې په همدې ارتباط ګواکې راغلی چې بیت المقدس مو د دې لپاره قبله ګرځولی و چې وګورو څوک د پیغمبر متابعت کوي او څوک په خپلو پوندو په شا کېږي. آیت دا دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. البقرة د البقرې آیات ګمان کړم شمېرې دلته غلطه لیکل شوې د یو څلوېښت دغسې وایي. او ستا مخکنۍ قبله مو
لدې پرته د بل څه لپاره نه وګرځولې چې معلومه کړو څوک د پیغمبر مطابقت کوي او څوک په خپلو پوندو بیرته په شا ګرځي. دی په همدې آیت استناد کوي، یعنی قرآن کې راغلی چې الله تعالی بیت المقدس د دې لپاره تا ته قبله ګرځولې وه چې معلومه کړي څوک د پلار نیکه په دین او مذهب باندې ټینګار کوي او غواړي چې لمونځ یې قبله یې د کعبې لوري ته وي، نه دا چې له تا سره لاړ شي د بیت المقدس لوري ته لمونځ وکړي. دا معلوم کړي د دې لپاره راغلی. یعنی مخکې مو د دې لپاره دوی ته د کعبې په ځای بیت المقدس قبله ټاکلې وه چې معلومه کړو دا خلک د پیغمبر په مطابقت کې د خپل پلار نیکه له قبلې تېرېدو ته تیار دي که نه، او د ایمان لپاره ټولو قومي او ژبني تعصباتو ته شا کوي که نه. آیا دې ته چمتو دي چې د قریشو قبله پرېږدي؟ د قریشو قبله کعبه وه او د مخکنیو پیغمبرانو قبله د پیغمبر علیه السلام نه وړاندې بیت المقدس. تر پیغمبر علیه السلام وړاندې پیغمبران په شام او فلسطین کې مبعوث شوي. عیسی علیه السلام یې وروستی، تر هغه نه مخکې موسی علیه السلام او ټول هغه پیغمبران چې فلسطین یې ټاټوبی و، د دوی لپاره قبله هم عمل ته ټاکل شوی. دوی وایي له دې آیت معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام ته د بیت المقدس په اړه وحی شوی، خو په قرآن کې دا وحی نه ده راغلی او ګواکې پیغمبر علیه السلام ته بیله په دې ارتباط وحی شوی. په جواب کې باید ووایو دا په هغه صورت کې د اعتنا او اعتبار وړ ګڼل کېدی شوی چې یا خو په قرآن کې دا حکم راغلی و چې د بیت المقدس لوري ته مخ کړه. دا آیت نشته، نه صراحتا او نه اشارتا. د قرآن په هیڅ آیت کې دا مطلب نه ګوري چې ګواکې پیغمبر علیه السلام ته مسلمانانو ته ویل شوي چې اوس تاسو قبله بیت المقدس ته او هماغه لوري ته به لمونځ کوئ. او یا که پیغمبر علیه السلام په خپله ویلی وای چې ما ته امر شوی ده د بیلې مستقلې وحی په نتیجه کې چې زه بیت المقدس لوري ته به لمونځ کوم. پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې هم دا نشته، قرآن کې هم نشته، د پیغمبر علیه السلام احادیثو کې هم نشته. دا بې بنسټه ده چې ګواکې پیغمبر علیه السلام ته د مستقلې وحی په نتیجه کې ویل شوي چې د بیت المقدس لوري ته به لمونځ کوئ. هیڅ دلیل د دې لپاره نشته، هیڅ شاهد نشته. نو حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې پیغمبر علیه السلام تر هغه چې دته نوې قبله ټاکل کېده مکلف و په مخکني دین او مذهب عمل وکړي. د مخکني پیغمبر قبله بیت المقدس وه، تر هغه پورې به ده په دې قبلې ته لمونځ کولو چې بدله شي، نوی حکم راسي، په عوض کې کعبه د قبلې په توګه وټاکل شي. دا یوازینی مورد نه ده، بلکې ډېرو نورو مسایلو کې پیغمبر علیه السلام د مخکني دین او مذهب په اساس عمل کړی. رجم یو بل مثال ده. همداسې د ډېرو نورو مواردو کې تر هغه وخته پورې چې الله تعالی قرآن کې نوې لارښوونه دته نه ده کړې، په مخکني کتاب باندې عمل کوه. مخکني پیغمبر په دین او مذهب او کتاب باندې عمل کول. نو بیت المقدس د کومې مستقلې وحی په نتیجه کې موږ ته قبله نه ده ټاکل شوې. نه قرآن کې دي په دې ارتباط سره راغلی دي، نه د پیغمبر علیه السلام احادیثو کې راغلی دي، او نه پیغمبر علیه السلام په خپله ویلی دي چې ما ته د بیلې وحی په نتیجه کې بیت المقدس د قبلې په توګه ټاکل شوی. مخکنی شریعت کې هم دا قبله پیغمبر علیه السلام مکلف و چې په مخکنی شریعت به عمل کوي، مګر
هغه مواردو کې چې مخکنی شریعت حکم منسوخ شي، تعویض شي، نوی حکم راځي، تجدید شي. پیغمبر علیه السلام په ټولو نور مواردو کې تر هغه په مخکنی شریعت عمل کړی چې یا اړوند حکم منسوخ شوی، یا تعدیل شوی، یا تایید شوی. تعدیل هم راغلی، تایید هم راغلی، او منسوخ شوی هم. پیغمبر علیه السلام د تقوا، طهارت، پاکلمنی، صدق، امانت او نورو نیکو عملونو او د شراب، قمار، زنا، غلا، دروغ، خیانت، دوکه او ټولو نورو ګناهونو په اړه تر هغه په مخکني شریعت عمل کولو چې په دې اړه په قرآن کې نوي احکام راغلل. آیا ویلی شو چې پیغمبر علیه السلام ته د دغو ټولو امورو په ارتباط د قرآن له نازلېدو وروسته یا وړاندې بېله وحی راغلی؟ که څوک دا غلطه او بې بنسټه ادعا کوي نو موږ ته د پیغمبر علیه السلام یو داسې حدیث راوښیي چې په هغه کې ویل شوي ما ته د قرآن تر نزول وړاندې په دې اړه وحی شوی. که چا سره یې موږ ته دې وړاندې کړي، یقینا چې نشته، دا له ځانه جوړه شوې خبره ده. د رجم په اړه په قرآن کې دا حکم نه مومي چې محسن زانی دی رجم شي. دغه یو اعتراض هم دا ده، ولې پیغمبر علیه السلام رجم کړی؟ ګواکې په دې ارتباط پیغمبر علیه السلام ته بېله وحی راغلی. تر آخره په قرآن کې هم په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي، او پیغمبر علیه السلام هم نه دي ویلي چې ما ته د الله تعالی له لوري د بېلې او مستقلې وحی په نتیجه کې ویل شوي دي چې محسن یعنی نکاح شوي سړی او مېرمن به رجم کېږي. پیغمبر علیه السلام په مخکني شریعت عمل کوي، او تر دا ننه پورې موږ په مخکني شریعت عمل کوو. پیغمبر علیه السلام په مخکني شریعت عمل کړی ده، او موږ هم تر نن پورې په همدې باندې عمل کوو. آیا د دې په توجیه کې له دې پرته بله خبره کولی شو چې د رجم حکم په مخکني شریعت کې راغلی؟ په قرآن کې د دې حکم په اړه دا نه دی ویل شوي چې مخکنی حکم منسوخ دی، نه هغه تعدیل شوی، او نه د هغه په ځای بل حکم راغلی. دې ته مو باید پام وي چې نن تر ټولو زیات مسیحیان په اسلام باندې اعتراض کوي او وایي چې دا د رجم قانون ډېر د انساني عطوفت او ترحم او زړهسوي خلاف عمل دی، خشونت دی، تشدد دی، بېرحمانه عمل دی. مسیحیان اعتراض کوي، او زموږ ځواب هم هغوی ته دا دی چې دا هغه څه دی چې ستاسو په مقدس کتاب کې راغلی، ستاسو بایبل کې راغلی، ستاسو تورات او انجیل کې راغلی. د دې بل کمزوری دلیل دا دی چې وایي په قرآن کې داسې راغلی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بقره 180 آیت. د روژې شپې کې له خپلو مېرمنو سره نزدېکت درته حلال کړی شو. هغوی ستاسو لپاره لباس او تاسو د دوی لپاره لباس. الله تعالی په دې پوه شوی چې تاسو له ځان سره خیانت کول، نو په تاسو له خپل رحمت سره راوګرځېدو، خپل رحمت یې ستاسو په حال شامل کړ او عفه یې درته وکړه. نو اوس له دوی سره مباشرت کوئ او هغه څه وغواړئ چې الله تعالی درته مقدر کړي، یعنی د اولاد درلودو په نیت، د اولاد په نیت مباشرت وکړئ. د نکاح اصلي موخه او هدف هم دا ده، د نسل دوام، د اولاد پیدا کېدا. په همدې نیت او موخه به نزدېکت کوئ
او وخورئ وڅښئ تر هغه چې د سباوون سپینه کرشه له تورې درته څرګند نه شي. دوی دا آیات داسې تعبیروي چې د دې آیات تر نزول وړاندې حکم دا و چې د روژې له ماښام تر ماخوستن پورې خوراک، څښاک او نور د روژې اړوند ممنوعات جایز وو، خو تر ماخوستن وروسته بیا تر بل ماښام پورې ممنوع. د دوی همدا باور دی. ګواکې په دې ارتباط حکم چې د روژې په شپې کې به له ماخوستن وروسته مېرمنو سره نږدېکت نه کوي، ځکه صحابه په دې عمل کول، خو په قرآن کې په دې ارتباط هېڅ حکم نشته. پیغمبر علیه السلام هم نه دی ویلي، ورته هېڅ حدیث هم نشته چې له هغه نه معلومه شي چې دا نږدېکت منع شوی، نه حدیث کې راغلی ده د دې ممانعت او تحریم، او نه په قرآن کې. ځینو له خپله همداسې فکر کول او بس د ماخوستن نه وروسته بې نږدېکتو دا له دې نه ډډه کول، شخصي هغه و، خپله د دوی تصور هم ده. او بیا به یې ځینو د خپل باور او تخمین و ګمان خلاف خیانت ترې کېدو، نږدېکت به یې کول. د همدې لپاره هم قرآن دا د خیانت په نامه یاد کړ، له ځان سره خیانت کول. باور یې دا و چې دا ګناه ده، دا منع ده، حرام ده. الله نه و حرام کړی، پیغمبر نه و حرام کړی، نه په قرآن کې راغلی نه په حدیث کې. د دې خپل ذهن هم ده، د خپل ګمان هم ده، او د خپل باور خلاف به عمل کوي. دا په حقیقت کې له ځان سره خیانت. له دې لفظ نه په خپله معلومیږي چې دا د هغوی خپل یو یو باور او اعتقاد و، د خپل باور اعتقاد خلاف یې کار کړی، او همدې ته قرآن له خپل ځان سره خیانت نوم ورکړی. که دا حرام وای او پیغمبر علیه السلام په دې ارتباط لارښوونه کړې، په قرآن کې راغلی، نو بیا به په قرآن کې د اسم او ګناه په نامه یادېدو، نه له خپل نفس سره د خیانت په لفظ. له دې نه معلومېږي چې دا د هغوی خپل شخصي ذهنیت و، د خپل ذهنیت او باور خلاف عمل یې کوو. الله تعالی همدې ته له خپل نفس او ځان سره د خیانت نوم ورکړی. دا یقینا چې د دوی له لوري یو کمزوری استدلال دی، قطعا هېڅ ارزښت او وزن نه لري، او قطعا موضوع داسې نه ده چې پیغمبر علیه السلام ته په دې ارتباط بې له وحیه نازله شوې ده او هغه دا تحریم کړی، او بیا صحابه هم د دې خلاف عمل کړی. دا هم د آیت غلط تعبیر ده، او هم له ځانه جوړه شوې خبر. او دقیق تفسیر همدغه ده چې خلکو په خپله همداسې انګېرله چې د روژې شپه د عبادت ته مختص کړي، او فقط همغه د ماخوستنه پورې چې هر څه کولی شي صحیح، خو له دې نه وروسته به بیا ځان ساتي، او بیا یې د خپل باور او اعتقاد خلاف عمل کول. د دوی یو بله ادعا دا ده چې وایي په قرآن کې ټول احکام نه دي راغلي، ځینې احکام داسې دي چې یوازې په احادیثو کې موندلی شو. د دې ادعا د اثبات لپاره وایي په قرآن کې یوازې هغه غوښه حلاله ګڼل شوې چې د ذبحې په مهال د الله تعالی نوم یاد شي، خو ماهي بې له ذبحې حلال دی. د دې استثناء بنسټ د قرآن کوم آیت نه دی، بلکې د دوی د ادعا او ګمان له مخې حدیث کې دا راغلی دی. پیغمبر علیه السلام ته بې له وحیه شوې ده چې ماهي له حلالولو پرته هم درته جایز دی. ادعا ده، بې بنسټه ده. که دوی قرآن کې لږ دقت کړی و، نو د دې بنسټ به یې په قرآن کې موندلی. قرآن
د بحر ژوو ته د ماهي ته د لحمن طریا نوم ورکړی دی، تازه غوښه، پاکه تازه غوښه. پیغمبر علیه السلام همدغه لفظ ته په پام سره ویلی دی چې بس دا د غوښې حکم لري، دا د حلال غوښې حکم لري، ذبح کولو ته ضرورت نشته. الله تعالی په خپله ماهي په همدغه صیغه یاد کړه چې دا پاکیزه تازه غوښه ده، لحمن طریه. له دې لفظ نه پیغمبر علیه السلام همدا انتباه اخیستی چې بس ماهي په لاس درغی، ذبح کولو ته ضرورت نشته، دا د حلالې تازه غوښې حکم لري. نو دا ادعا بې بنسټه ده چې دوی وایي په قرآن کې د ماهي په ارتباط خاصه اشاره نه مومو، حکم نه مومو، او حتما به په پیغمبر علیه السلام داسې وحی نازله شوي چې د هغې وحی په ترڅ کې ورته ویل شوي چې ماهي له ذبح کولو او پرته له دې نه چې په هغه باندې د الله تعالی نوم یاد شي حلال دی. د قرآن د آیت په څرګنده توګه وایي چې دا د تیارې تازه پاکې غوښې حکم لري. دوی دا وایي چې اهلي خر د حدیث له مخې تحریم شوی، نه د آیات له مخې. دوی ته وایي ټول محقق علما وایي چې اهلي خر له هره پلوه له صحرایي خره سره ورته ده، له هره پلوه صحرایي خره حلال دی. او دا دواړه راځي په څارویو کې، واښه خوري، داړې نه لري، او کژه مشوکه نه لري، منګولې نه لري. هغه مرغان چې غوښه خوري منګولې لري، مشوکې، کژه یې. یعنی له هره پلوه هغو حیواناتو ته ورته دي چې څاروي دي، واښه خوري، داړې نه لري، هغه داړې چې د غوښه خوړونکي حیوانات یې لري، داړې نه لري، منګولې نه لري، له هره پلوه څارویو ته ورته دي. د ذبح د ممانعت دلیل فقط دا دی چې هغه مهال د سورلۍ مهمه وسیله وه. د خیبر په جنګ کې ډېر مسلمانانو ته په لاس ورغله، او صحابه هم شروع وکړه، بس ذبح یې کړل او دیګونه یې بار کړل، پخول یې. پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورسېده او هغه امر وکړ چې بند کړي، حتی دیګونه هم چپه کړي. روایات هم په دې ارتباط دوه دي، یو وایي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام تحریم کړ، او بل وایي چې نهی یې وکړ، ممانعت یې وکړ. د تحریم او د نهی ترمنځ هم تفاوت. نهی داسې مواردو کوم کیدای شي چې د یو مصلحت له کبله د یو څه کولو ممانعت وشي، او تحریم دې ته وایي چې بالکل هغه نور حرام دی، مصلحتو دا شان مطرح نه دی، د الله تعالی د حکم مطابق هغه تحریم شوی دی. روایاتو کې به ما هغه ته ترجیح ورکوو چې همدا د نهی لفظ کې راغلی ده، نه د تحریم. یعنی تر دې شیبې پورې صحابو دغه غوښه خوړله، دیګونه یې بار کړي، ذبح کړي یم، او پیغمبر علیه السلام همدې ته په پام سره چې دا د سورلۍ مهمه وسیله ده او دومره شمېر دوی ذبح کړي دي، لوږه هم ورباندې تېره شوې وه، بس ټولو دیګونه بار کړي وو، جنګ و، محاصره وه، نو هر چا ته چې چیرې په لاس ورغلی ده ذبح کړی ده، د پخولو لپاره یې چمتو کړی. پیغمبر علیه السلام دې ته په پام سره د دې مخه نیوله. تحریم بېله خبره ده او ممانعت یو مصلحت لپاره بېله موضوع ده.
یو حلال او جایز شی هم د مسلمانانو امیر او مشر کولی شي دغه مخه ونیسي، ممانعت وکړي، نهی وکړي، دا کار به نه کوي. د عام مصلحت لپاره، سد ذرایع لپاره، مصالح مرسله وکړو، دا کار کېدلی شي. پیغمبر علیه السلام نهی یې کړی، ممانعت یې کړی، تحریم کړی نه ده. په دې باندې د حرام اطلاق نشي کېدی. پیغمبر علیه السلام هم له ډېرو شیانو خوړلو نه کله کله ډډه کړې. یعقوب علیه السلام هم په ځان باندې ځینې شیان منع کړي. ډاکټر هم یو چا ته سفارش کولی چې دا به نه خوري، شکر دی ده، ګوري چې اوړه به نه خوري، وریژې به نه خوري، او ممانعت کوي، نهی کوي. دا هم داسې ده، دقیقا هم داسې ده. د ډاکټر حکم د تحریم حیثیت نه لري، د موقت ممانعت حیثیت لري. د خرو په ارتباط، د سورلۍ کورني خرو په ارتباط حکم هم دغسې، دقیقا دغسې لکه چې د آسونو په ارتباط ورشي. ازبکستان کې خلک لاندې د اسب له غوښو کوي، د امام بخاري وطن کې، او موږ او تاسې پسونو نه لاندې کوم، د هغوی لاندې د آس غوښه، یعنې عام ده. د مصلحت لپاره د دوی د آسونو د حلالولو ممانعت شوی ده، او که مصلحت ایجابوي چې دا کار وشي باید وشي. د دې معنا د تحریم نه ده. د حل او حرمت پرېکړه داسې ده چې الله تعالی هیڅ څوک په دې کار کې له ځان سره نه شریکوي. د پیغمبرانو په شمول هیڅ څوک هم د حل او حرمت په ارتباط د حکم او پرېکړې په اړه له ځان سره نه شریکوي. قرآن په دې ارتباط ډېر صریح او واضح دی. ولا یشرک فی حکمه احدا، د حکم، قانون، فرمان، امر صادرولو کې هغه الله تعالی هیڅ څوک له ځان سره نه شریک. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا. الکاف 40 آیت. ورته ووایه چې الله تعالی په دې ښه پوهېږي چې هغوی څومره موده په سمڅه کې پاته شوي دي، د اصحاب کهف په ارتباط وایي. هر یو له ځانه یو څه ویل، دومره موده په سمڅه کې پاته شوي دي. الله تعالی وفرمایي چې الله تعالی ښه پوهېږي چې څونه موده په دې کې پاته شوي. په داسې کارونو کې ځان مه مصرفوئ، په داسې مسایلو کې ځان بې ځایه، بې فایدې، بې ګټې مه مصرفوئ. الله تعالی ښه پوهېږي چې دوی څومره موده په سمڅه کې پاته شوي دي. متاسفانه سره له دې چې د الله تعالی حکم په دې ارتباط ډېر صریح او قاطع دی چې په داسې مواردو کې ځان مه مصرفوئ. زموږ ډېر مفسرین متاسفانه په همدې کې شنتې دي او هڅه یې کړې چې ووایي اصحاب کهف څومره کلونو لپاره په سمڅه کې پاته او تعداد یې څومره و. الله تعالی د دواړو په ارتباط وایي چې په دې کې ځان مه مصرفوئ. عادي له څنګه تېر شي، شمېرو باندې ځان مه مصرفوئ، په دې باندې اختلاف مه کوئ. دلته د اصحاب کهف د پاته کېدو د مودې په ارتباط ویل شوي دي چې الله تعالی ښه پوهېږي چې څومره موده دوی پاته شوي. له غیب السماوات والارض، د اسمانونو او ځمکې غیب دته معلوم دی، له ده پرته بل څوک ورباندې نه پوهېږي. قرآن په ډیرو زیاتو آیاتونو کې، هم په څرګندو آیاتونو کې، هم د قصو په ترڅ کې موږ ته دا لارښوونه کړې ده چې په غیب له الله تعالی پرته هېڅوک نه پوهېږي. غیب الله تعالی ته مختص ده. په ځمکه او اسمانونو کې له الله تعالی پرته هېڅوک په غیب نه پوهېږي. حتی مقرب فرشتې هم، جبریل علیه السلام هم نه پوهېږي. همدا راز چې
په غیب پوهه الله ته مختص او منحصر ده، په دې صفت کې څوک سره شریک نه دی. همداراز د حکم او قانون حل و حرمت په ارتباط پریکړه الله تعالی ته مختص ده، په دې کې هیڅوک له الله تعالی سره شریک نه دی. هیڅوک په حکم کې له ځان سره نه شریک. قرآن همدارس فرمایي ان الحکم الا لله، حکم صادرول له الله تعالی پرته له هیڅ چا سره نشته. ان الحکم الا لله، یعنی چې دا مختص ده فقط او فقط الله تعالی ته. امر الله تعبدوا الا اياه، امر یې کړی چې له ده پرته د بل چا عبادت مه کوئ، یعنی د بل چا قانون مه منئ، د بل چا له لورې د هیلو حرمت پریکړې ته اعتنا مه کوئ. عبادت او اطاعت مو باید مختص الله تعالی ته وي، ځکه حکم یوازې د ده صفت، په دې صفت کې بل څوک ورسره شریک نه دی. ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. همدا مضبوط او استوار دین دی، سیده او سم، خو ډیری خلک نه پوهېږي. یعنی الله تعالی ټولواک دی، ځمکه او اسمانونه دغه ملک دی، دی د دې ملک ټولواک او پاچا دی. د عالم د ساتلو او پاللو واک په لاس کې دی، د هر کار پریکړه د ده له لورې کېږي. حکم او فرمان صادرول او قانون وضع کول دته مختص دی. په ټول عالم د ده جل شانه حکم نافذ دی. په دې واکمنۍ او حکومت کولو کې هیڅوک ورسره شریک نه دی. الله تعالی د قانون جوړولو او پریکړو کولو صلاحیت او اختیار هیڅ چاته نه دی ورکړی. باید د ژوند په ټولو چارو کې له الله تعالی او د هغه له دین هدایت او لارښوونه ترلاسه کړو او د هغه له حکم او امر سره سم عمل وکړو. همدا آیت کافی دی چې څوک دغسې ناچله ذهن ونه لري. قرآن د الله تعالی د وحی مجموعه وګڼي. پیغمبر علیه السلام ټول رسالت خلاصه شوی ده د قرآن په عمل کې، تر نورو رسولو کې، عملي کولو کې، نورو ته ښودلو کې او بیانولو کې، تفسیر او شرح کې. د پیغمبر مسؤلیت او ماموریت فقط همدا ده. قرآن باید تر نورو ورسي. د الله تعالی له لورې چې کومه وحی دته شوې ده د قرآن په بڼه کې، دا باید له هر راز ځنډ پرته په بشپړه توګه، په کامله توګه، له کمولو او زیاتولو پرته تر خلکو پورې ورسي. په دې کې باید تعانی ونه کړي، هیڅ څه باید له ابلاغ پرته ونه ساتي. او که نه نو قرآن ورته وایي چې د الله تعالی عذاب ته منتظر اوسه. په همدغسې په ډېره شدیده لهجه چې که لږ هم ظالمانو ته تا تمایل وکړ او د الله تعالی په حکم کې د لږ تغییر راوستو، را کم شي، را ټیټ شي، تنازل دی وکړ، سازش دی وکړ، نو بیا به دوه چنده عذاب ستا په برخه کېږي. دوی دا هم وایي چې د ورېري او عمه، خورزې او خاله د یو ځایي نکاح یادونه په قرآن کې نه ده شوې. یعنی یو څوک دوه داسې مېرمنې په یو ځایي نکاح کې نشي کولی، نکاح کې چې یا ترور او خپلو منځونو کې ترور او ورېره وي، یا خاله او خورزه وي. ګواکې دا حکم په قرآن کې نشته، اما په حدیث کې راغلی. پیغمبر اسلام له دې نه ممانعت کړی او همدا د دوی لپاره مستمسک ده، په زور له دې نه مستمسک جوړي چې ګواکې پیغمبر اسلام باندې بېله وحی نازله شوې ده، د همدې مستقلې وحی په ترڅ کې دا نکاح تحریم شوی.
دا چې د دې حرمت منشا قرآن دی او کله قرآن پرته بیل او مستقله وحی باید ووایو د دې منشا یقینا او له شک پرته په خپله قرآن دی. پیغمبر علیه السلام دې ته په پام سره چې دو خوندو د ښځې او د دې د مور د ښځې او د هغې د لور چې له بل میړې یو ځای نکاح منع کړی. قرآن په دې ارتباط کاملا صریح دی. پیغمبر علیه السلام هم دې ته په پام سره دا اصل را ایستلی چې د دوو هغو میرمنو یو ځای نکاح یو چاته جایز نه ده چې که د دوی دواړو له منځ نه یو نارینه وي نو په خپلو منځونو کې نکاح نشي کېدلی. مثلا دوه خویندې یو ځای نشي نکاح کېدلی ځکه په دې دواړو خویندو کې که یو نارینه وي نو خپله خور نشي کولی په نکاح کې. همداراز که د ورېره ده او ترور ده که په دوی کې یو نارینه شي له بل سره نکاح نشي کولی. خورزه او خاله ده که په دوی دواړو کې یو نارینه وي تر منځ یې نکاح نشي کېدلی. پیغمبر علیه السلام هم دې ته په پام سره ویلي دي چې دا نکاح ناجایز دی. منشا یې بېله مستقله وحیه نه ده بلکې د قرآن صریح او څرګنده لارښوونه ده. د النساء سورې کې د ټولو هغو میرمنو ښځو چې نکاح ورسره حرام ګڼل شوې ده په مفصله توګه راغلی. یو لوی اوږد آیت ټول هغه موارد یې په ګوته کړي چې له هغو سره نکاح جایز نه ده. پیغمبر علیه السلام هم دغه آیت ته په پام سره دا حکم کړی چې د دغسې میرمنو نکاح هم جایز نه ده چې که دوی دواړو کې یو یې نارینه وي نو په خپلو منځونو کې بیا نکاح نشي کېدلی. دوی دا ادعا هم کوي چې په قرآن کې د لمانځه د ترتیب اوقات او د رکعتونو د شمیر په اړه واضح لارښوونې او احکام نه مومو. پیغمبر علیه السلام د مستقلې وحی له مخې په دې اړه موږ ته لارښوونې کړي. دوی ته وایو ستاسو دا ادعا هم د نورو په څېر بې بنسټه ده. پیغمبر علیه السلام د لمانځه هر څه له قرآن اخیستی، هر څه له قرآن اخیستی. په ډېرو یې موږ پوهېږو، په قرآن کې صریح توګه مومو، اما ځینې برخې داسې چې موږ باندې نه پوهېږو. پیغمبر علیه السلام باندې پوه شوی دی، همدا یې له قرآن اخیستی. داسې د لمانځه لپاره به اودس کوو په قرآن کې، دا چې لمونځ به په قیام سره قرآن کې ده، دا چې لمونځ به د الله تعالی په نوم پیل کوو الله اکبر سره په قرآن کې ده، دا چې قرائت به وکړو په قرآن کې ده، دا چې رکوع به لري په لمانځه کې په قرآن کې ده، سجده به په قرآن کې ده. حتی پیغمبر علیه السلام دا هم له قرآن اخیستی دي چې کومه تسبیح په رکوع کې وکړو او کومه تسبیح هم په سجده کې. کله چې دا آیت نازل شو چې ویل چې په خپل رکوع کې سبحان ربی العظیم علاوه کړه، همداراز چې کله بل آیت نازل شو ویل چې په خپلو سجدو کې سبحان ربی الاعلی شامل کړه. په ټول یقین سره ویلی شو چې پیغمبر علیه السلام د لمانځه هر څه د اوقاتو په شمول یې د رکعتونو په شمول یې له قرآن اخیستی. په دې ارتباط هم مخکې لږ تفصیلي بحث هم کړی ده، ګمان کوم هغه بحث کافي و چې د لمونځونو د اوقاتو په ارتباط هم په قرآن کې ټول ګمان کوم د معراج په بحث دا هم راغلی چې د معراج اړوند بخاري روایت کې داسې راغلی و چې ګواکې لمونځ د معراج په سفر کې فرض کړی شوی، 509 ځله تغییر کې راغلی، 15 ترې جوړ شوي. په داسې حال کې چې موږ ویلی دي اما بحث کې مو ویل چې د لمونځونو شمیر هم اوقات هم په قرآن کې له دې نه مخکې بیان شوي چې د معراج سفر واقع شي او د اوقاتو په ارتباط هم په مخکنیو صورتونو کې تفصیلي بحث شوی، د اسراء له سورې نه ډېر وړاندې په دې ارتباط بحث.
او هغه توضیح کړی هم دی چې کوم آیاتونه. دوی د خپل غلطه عقیدې په دفاع کې په یو بل آیات هم ناسم استناد کوي او وایي دا آیات د تحریم دی سورې 3 آیات ترجمه هم داسې او کله چې پیغمبر له خپلو ځینو میرمنو سره یوه خبره په سري توګه یاده کړه کومې میرمنې ته یې یوه سري او پټه خبره وکړه نو کله چې هغې دا خبره نورو ته بیان کړه د دې په ځای چې هغه پټه وساتي چاته ونه وایي نورو ته بیان کړه او الله تعالی پیغمبر علیه السلام پرې خبر کړ یو برخه یې څرګنده کړه او له بلې ډډه وکړه د آیات ترجمه ده نو کله چې هغه پرې خبره کړه هماغه میرمن ویل هغه میرمنې ورته وویل چې دا خبره چا درته وکړه پیغمبر علیه السلام هغه میرمنې ته وویل چې ما تا ته یو پټ او سري خبره کړې وه تا نورو ته رسولې ده هغې ترې وپوښتل چې دا خبره چا درته کړې پیغمبر علیه السلام دا خبره هغې ته نه ده کړې چې چا ورته ویلې اما دا یې ورته ویلي چې تا دا خبره نورو ته کړې ده قرآن هم دې ته اشاره کوي چې دې میرمنې ته یو څه ونه ویل او یو څه یې ورته وویل د هغه چا نوم یې ورته وانخیستو چې پیغمبر علیه السلام پرې خبر کړه اما موضوع ورته یاده کړه چې تاسو هم کار نه دی کړی دا خبره دي نورو ته افشا کړې ما تا ته سري د امانت په توګه دا خبره کړه دوی د دې آیات په دغه فقرې قال نبأني العلیم الخبیر پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ما زه علیم خبیر خدای خبر کړم په دې د میرمنې ته چې پوښتنه یې وکړه چې چا دا خبره درته کړې ده پیغمبر علیه السلام په ځواب کې وویل د قرآن آیات راغلی دغه قول بیان شوی ده چې زه علیم او خبیر ذات پرې خبر کړم دا الفاظ داسې دي چې قطعا له دې نه داسې نه معلومیږي چې ګواکې پیغمبر علیه السلام ته وایه شم زه علیم او خبیر خدای ورباندې پوه کړم پرې خبر یې کړم بالواسطه کار هم که الله تعالی ته سړی منصوبوي دې کې هېڅ اشکال نشته خدای راته روزي راکړه معنا دا نه ده چې لاس په لاس یې ماته روزي راکړه اسباب یې برابر کړه چې ماته روزي راکړي د یو بل چا په لاس راکړه همداسې د یو چا په واسطه یو چا ته کومه خبره رسېدل بالواسطه خبر دا الله تعالی ته منسوبول چې زه الله تعالی ورباندې خبر کړم دا نه تنها جایز دی بلکې د حقیقت مطابق دی هغه سړي ته الله تعالی دا توفیق ورکړی ده هڅولی ده تشویق کړی ده چې راشي دته دا خبره ورسي نو پیغمبر علیه السلام همداسې الفاظ کارولي دي قطعا په دې الفاظو کې داسې نشته چې ګواکې پیغمبر علیه السلام ویلي چې ما باندې مستقل وحی نازل شول او الله تعالی د وحی په ذریعه باندې زه خبر کړم او په دې کې دا درس موږ ته راکړی شوی دی چې کله داسې خبر تاسو ته راورسېدو نو پام کوئ چې یو برخه همداسې پټه کوي چې پیغمبر علیه السلام پټه کړی ځکه له دې نه فتنې راولاړېږي یو چا درته معلومات درکړی د یو سپیشلي هدف لپاره داسې یو کار خبرې درکړی دی چې له هغه نه اسلام ته صدمه رسېږي او ته دا له نورو سره یادوي غوره او مناسب صورت دا دی چې د هغه کس نوم وانخلي ځکه کیدای شي همدا له دې نه فتنې راولاړه سي پیغمبر علیه السلام همداسې کړي له موضوع خلک خبر کړي ده میرمنې خبره کړې ده له هغې سره موضوع یاده کړې ده خپل اشتباهات یې متوجه کړی اما دا هغه څوک نه ده ورته ښودلی چې پیغمبر علیه السلام ته د هغې له لارې دا خبر رسېدله دا خبر یو چا ورته کړې د همدغو ټولي او مجموعې له منځ نه چې د میرمنې هغو ته خبره کړې ده د هغوی له منځ نه چا ورته ویلي اما پیغمبر علیه السلام دا ورته نه دی ویلي دا الفاظ خپله ښیي چې وحی نه ده د یو چا له لورې خبر شوی
پیغمبر اسلام د دې نوم نه ده اخیستی، دې مېرمنې ته د هغو یادونه نه ده کړې. دا چې وایي یو څه یې پټ کړه، پټول معنا هم دا ده چې د دغه چا نوم یې نه دی اخیستی چې دا خبرې پیغمبر علیه السلام ته رسوله، او الله تعالی د دې بندوبست کړی چې د همدې مېرمنې خبره د یو چا له لوري او د چا په واسطه پیغمبر علیه السلام ته ورسېږي. دا باید دوی ته ووایي چې د قرآن د دې آیت په اړه د دوی تعبیر کاملا غلط دی چې وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. النجم 3 او 4 آیات. د خپل حواس له مخې خبرې نه کوي. پیغمبر علیه السلام د خپل حواس له مخې خبرې نه کوي. دا خو له هغې وحی پرته بل څه نه دي چې دته وحی کېږي. خو آیا دا عامې خبرې دي؟ یعنې د پیغمبر علیه السلام هره وینا، هر نطق داسې ده چې پیغمبر ته وحی کېږي بیا دا خبره کوي که نه؟ راشئ وګورو چې دا آیتونه څه وایي، د دې آیت نه وروسته څه راغلي. دوی ادعا کوي چې د دې آیتونو معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام دغه هره وینا د الله تعالی له لوري وحی ده. د دې لپاره چې د دغو آیتونو په معنا او تفسیر سم پوه شو، راشئ تر دې وړاندې او وروسته آیتونو ته لږ ځیر شو. دا یو د النجم سورې لومړی آیت ده چې د قرآن د قسمونو نه یو همدا دی. په قرآن کې راغلي قسمونه، والنجم اذا هوا، قسم په هغه ستوري چې کله ناڅاپه پرېوځي راوغورځي. یو غروب د ستورو ده او یو ناڅاپي پرېوتلی. قسم په هغه ستوري چې ناڅاپي راوغورځي او راپرېوځي. قسم تل د شاهد په توګه، په څه چې قسم کېږي هغه د مدعا لپاره د شاهد په توګه وړاندې کېږي. زموږ او تاسو هم په خپلو منځونو کې قسم ولوړه د همدې لپاره چې کله وایو قسم سره یو خبره چاته کوو، معنا یې دا ده چې په خپل قسم باندې خدای شاهد. په الله قسم یعنی الله تعالی زما د دې خبرې شاهد دی. د قسم معنا هم دا ده، د تعظیم لپاره نه دی قسم. قسم اصلا د دې شهادت لپاره. په هغه چا باندې چې ته قسم یادوي هغه د خپلې خبرې او وینا لپاره د شاهد په توګه وړاندې کوي. یعنې دلته ویل شوي چې په هغه ستوري قسم چې ناڅاپي راپرېوځي راوغورځي. ما ضل صاحبکم وما غوا، ستاسو دا ملګری نه بېلارې شوی او نه لار ترې ورکه شوې. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، او هغه د خپل هوس له مخې خبرې نه کوي. ان هو الا وحی یوحى، دا نه ده مګر هغه وحی چې دته وحی کېږي. لومړی آیت قسم دی او ورپسې آیتونه یې ځواب دی. دا لومړی آیت چې ده دا قسم ده. انشاءالله کېدی شي زموږ د راتلونکي درسي حلقې عنوان هم د قرآن قسمونه. ما د قرآن ټول دا قسمونه رااخیستي دي او په یو کتاب کې مې راوړي. د دې د لیکنې او چاپ نه هم شاید څه کم زیات 10 کاله تېرېږي. یو مهمه موضوع د قرآن هم دا قسمونه دي. د ډېرو مهمو مطالبو د اثبات لپاره قرآن دغه د قسمونو اسلوب غوره کړی. په ټولو کې به تاسو وګورئ چې الله تعالی په مشهود شانو، ملموس شانو، والشمس والضحى واللیل امثال دي ډېرو څرګندو شانو باندې قسم یاد شو. د هغوی د تعظیم لپاره نه بلکې هماغه یې د شاهد په توګه وړاندې کړي.
د خپل مدعا لپاره. د قسم وروسته چې کوم څه راځي هغه د قسم ځواب دی. د یو مدعا د ثبوت لپاره یو شاهد وړاندې شوی دی. دلته هم د هغه ستوري چې ناڅاپي پرېوځي او غورځي دا یې د شاهد او د ګواه په توګه وړاندې کړی د یو مدعا لپاره چې هغه دا دی چې قیامت نږدې شوی. د همدې سورې په پای کې دې مطلب ته اشاره شوه. پیغمبر علیه السلام چې د قیامت په ارتباط کومه خبره کوي دا ستوری په دې شهادت ورکوي چې دا دنیا به یو وخت له منځه ځي، دا ځمکه اسمانونه به له منځه ځي. د دې مدعا د اثبات لپاره الله تعالی په ستوري غورځېدونکي ستوري باندې استشهاد کوي. څنګه؟ ستوری په دې عالم کې داسې دی لکه په یو سترې ماڼۍ کې یوه خښته. کله چې یو تعمیر زوړ شي نو یوه نښه یې دا ده چې خښتې یو په بل پسې راپرېوځي راغورځي، له ډېرې لوړې چې راکوز شي ځمکې ته رارسېږي ټوټه ټوټه شي. او دا د خښتو راغورځېدا د دې نښه ده چې دا ماڼۍ نوره زړه شوې ده او د نسکورېدا او د ړنګېدو وخت رانږدې شوی. دا د ستورو غورځېدا همداسې ده لکه د یو سترې ماڼۍ نه چې یو خښته له پاسه راغورځي، چې تر څو ماڼۍ مضبوطه وي خښتې نه راغورځي. چې سیمټ یې منځ کې وراسته شي، ضعیف شي، کمزوری شي، نو له هغه نه وروسته یې د خښتو راغورځېدا پیل شي. د ستورو راغورځېدا د دې نښه ده چې دا عالم نور زوړ شوی ده، هغه وخت رانږدې شوی ده چې دا هر څه به نسکورېږي، دا نظام به له منځه ځي، دا ماڼۍ به نسکورېږي. د هماغه سترې ماڼۍ په څېر چې یو خښته یې له پاسه راپرېوځي او همدا تا ته دا پیغام لیږي چې دا زړه شوې ده، د نسکورېدو وخت یې رانږدې شوی ده. د دې سورې په پای کې همدا الفاظ راغلي و ازفت الازفه، نږدې راتلونکې رانږدې شوی، یعنی د قیامت ورځ رانږدې شوی. دلته په همدې آیات باندې استناد کوي، د دې ستورو پر راغورځېدو استشهاد کوي. او د سورې په پای کې همدا راځي چې هغه د قیامت ورځ چې تاسو ډېره لرې ګڼئ درته مستحیل برېښي هغه رانږدې شوی. پیغمبر علیه السلام چې د قیامت په ارتباط څه وایي دا د شخصي وینا نه ده، دا د وحی مطابق وینا ده. په قرآن کې هغه ته دا ویل شوي چې قیامت راتلونکی ده. د قرآن په ارتباط چې دی څه وایي دا د هغه شخصي وینا نه ده، دا د الله تعالی له لوري وحی ده. د مکې مشرکینو ته د پیغمبر علیه السلام تر ټولو کومه خبره چې ډېره ناشنا او د نه منلو وړ برېښېدله هغه هم دا وه چې دا عالم به له منځه ځي، انسان به له خپل مرګ وروسته بېرته راژوندی کېږي، د الله تعالی په وړاندې به ودرېږي، هغه سره به محاسبه کېږي، ځینې به جنت ته ځي او ځینې به دوزخ ته ځي. دا تر ټولو هغوی ته ناشنا خبره معلومېدله. په کومې خبرې چې دوی ډېر اعتراض درلودلو خندل به یې همدا خبره چې هغه کېدی شي یو څوک له هغه وروسته چې وروست شوی، هډوکي وراسته شوي، خاورو کې تجزیه شوی ده، هغه به بېرته راژوندی کېږي. او قرآن هم تر ټولو زیات دلایل په همدې ارتباط ویلي چې خلکو ته ثابته کړي چې له مرګ وروسته دویم ژوندون شته. ډېر زیات دلایل قرآن وړاندې کړي. د همدې لپاره یې پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ضل وغوا، لارې ورکه کړې او بې لارې شوی. آیا په دې سورې یا ټول قرآن کې دغه خبره موندلی شو چې له قرآن نه پرته پیغمبر علیه السلام چې بله کومه خبره کوي دا هم وحی ده؟ قریش هم دا خبره له پیغمبر علیه السلام سره نه منله چې ګواکې الله تعالی فرمایلی دی چې قیامت به راځي او دا دنیا به ړنګېږي او انسان به بېرته راژوندی کېږي او د الله تعالی په وړاندې به د محاسبې لپاره ودرېږي.
د همدې سورې 50 تر 60 آیات پورې دا دی. آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. نږدې راتلونکي را نږدې شوه، له الله تعالی پرته بل څرګندونکی ورته نشته. نو آیا له دې خبرې تعجب کوئ او خاندئ او ژاړئ؟ نه، په کار خدا د ستاسو په عقل سړی وژاړئ. د دې په ځای چې وژاړئ او اندېښنه وکړئ، هغه ورځ تیاری ونیسئ چې قیامت راځي، د هغه لپاره ځان چمتو کړئ، خاندئ، تمسخر کوئ، په پیغمبر علیه السلام باندې د همدې خبرې له کبله تمسخر کوئ. د دې تعبیر په تایید کې 2 اساسي دلایل په همدې سوره کې راغلي. اول د هوا لغوي معنا ناڅاپي پرېوتل او راغورځېدل دی، نه د معمول مطابق غروب. دا پرېوتل د قیامت د نږدې کېدو نښه کېدی شي، نه بل څه. د سورې په 50 آیت کې د قیامت ورځ د آزفه په نامه یاد شي او ویل شوي چې را نږدې شوې ده. له دې په څرګنده توګه معلومیږي چې اصلي موضوع د قیامت را نږدې کېدل دی. د دې مبارکو آیاتونو معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام له لوري وړاندې شوی قرآن د خپل کتاب او د ویناو مجموعه نه ده. دا خو یوازې هغه وحی ده چې د یو پیاوړي او شدید القوا ملک او فرشتې له لوري دته وحی شوی. دلته په هو کې اصلا قرآن ته اشاره شوی ده، وروسته وضاحت شوی ده چې د یوې ځواکمنې فرشتې له لوري دته دا وحی شوی ده. هغه چې دته ورنږدې شوه دومره چې لکه قاب قوسین په اندازه، بیا یې د الله تعالی بنده ته هغه څه وحی کړ چې ورته وحی یې کړ. یعنی موضوع د بحث قرآن دی. او د آیت معنا هم دا ده چې پیغمبر علیه السلام چې د قرآن په ارتباط سوی، دا قرآن چې دی وړاندې کوي، دا د هغه د حواس خبرې خپلې شخصي خبرې نه دي. دا هغه څه دي چې د الله تعالی له لوري هغه ته وحی شوی. نو د دغو دوستانو دا تعبیر کاملا بې بنسټه ده چې ګواکې پیغمبر علیه السلام چې هر خبره کوي په هر څه باندې خوله خوځوي، هر نطق دی، هر وینا دی ده، ګواکې د الله تعالی له لوري مستقله وحی ده. یو برخه قرآن کې راغلی، یو برخه له قرآن علاوه راغلی. که پیغمبر علیه السلام ته پر قرآن علاوه نور وحی هم شوی وای، نو پیغمبر علیه السلام به د هغې د لیکلو او نورو ته د رسولو په اړه دومره جدي اهتمام کړی و لکه چې د قرآن په اړه یې کوو. کله چې به پیغمبر علیه السلام وحی نازلېدله نو سخت مشوش به و، پریشانه به و، تلوار به یې کولو چې زر یې حفظ کړي. خپله شونډې او ژبه مې ورباندې خوځوله. الله تعالی ورته وایي چې بس دا زموږ په ذمه ده، ته فقط په دقت سره واوره، بیانول بیا زموږ په ذمه ده، ستا په سینه کې را جمع کول هم زموږ په ذمه دي، او بیا دا توفیق درکول چې خلکو ته بیان کړي، شرح او تفسیر کړی شي، دا هم زموږ په ذمه ده. په مجرد چې په وحی نازل شو، د وحی کاتبان به یې راوغوښتل او هغوی به دا لیکل، او بیا به په مسلمانانو کې دا خورېدلې، هر چا به نقل کوله. او پیغمبر علیه السلام به هم په منځونو کې خلکو ته لوستل، خپلو خطبو کې به خلکو ته بیانول. که له قرآن علاوه بله وحی هم په پیغمبر علیه السلام باندې نازله شوې وای، نو حتما به یې همدغسې اهتمام ورته کولو لکه چې د قرآن د آیتونو په ارتباط. کاتبان به یې درلودل، ورته به یې تاول یې کوي، او د دې لپاره چې دا ضایع نه شي، که صحابه ورته مخامخ ویلی شي، غایب امت ته هغه ته هم باید ورسېږي، او دا له لیکلو نه پرته له بلې طریقه ممکن نه ده. د همدې لپاره الله تعالی د قرآن د لیکلو انتظام وکړ. پیغمبر علیه السلام کاتبان درلودل، د وحی کاتبان، نومونه هم څرګند دي، شمېر هم زیات.
او د هغوی ماموریت هم دغه و چې هره وحی نازله کېږي هغه باید ولیکي او تر نورو پورې ورسي. نه یوازې پیغمبر علیه السلام دا کار نه دی کړی بلکې پیغمبر علیه السلام تاکید کړی چې ما ته منسوب روایات او احادیث مه لیکئ. که چا زما وینا حدیث لیکلی هغه دې له منځه یوسي. مګر ممکن ده د الله تعالی له لوري یو راغلی فرمان او وحی پیغمبر علیه السلام سره داسې وکړي چې نه یوازې د لیکلو بندوبست یې ونه کړي بلکې هغو ته چې لیکلي دي امر وکړي چې دا له منځه یوسي. د همدې لپاره موږ په صحابهو کې داسې راوي نه لرو چې هغه د پیغمبر علیه السلام کوم حدیث په لیکلي بڼه نورو ته انتقال کړی. ټول قولي دي، په ژبه باندې له یو نه بل ته انتقال شوی. یعنې چې پیغمبر علیه السلام له لیکلو نه ممانعت کړی او صحابه هم په دې باندې عمل کړی. چا چې لیکلي وو له منځه یې وړی. دا په خپله شی چې د پیغمبر علیه السلام حدیث د قرآن شرح او تفسیر دی. له قرآن د پیغمبر علیه السلام فهم دی. پیغمبر علیه السلام قرآن په خپلو الفاظو او په خپل بیان سره خلکو ته تشریح کړی. مستقله وحی نه ده. که مستقله وحی وای بیا به نو پیغمبر علیه السلام د هغه د لیکلو همدغسې انتظام کولو لکه د قرآن د آیتونو. الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. مائده و شپیتم آیت. ای پیغمبره هغه څه چې ستا لوري ته نازل شوي ستا د رب له لوري دا ورسوه تر نورو پورې. رسولو کې دا هم صحابه هم شامل دي. اما د پیغمبر علیه السلام هغه امت هم چې د یې نه دی لیدلی. پیغمبر علیه السلام باید ټول هغه څه چې د الله تعالی له لوري هغه ته وحی شوی ده مأمور شوی ده. الله تعالی ورته په صریح الفاظو امر کړی چې دا به تر نورو رسوي. تر نورو د رسولو معنا یوازې دا نه ده چې صحابه ورته بیا ورئ. د راتلونکي امتونو د ستا د امت د راتلونکي نسلونو تر قیامته پورې دوی ته دې هم د رسولو انتظام کوي. قرآن هم داسې انتظام کړی دی. تر قیامته پورې به همدغه کتاب وي. پیغمبر اسلام د دې انتظام وکړ. دقیق انتظام، مطمئن انتظام چې تر ننه پورې موږ ته له کوم تغییر پرته رارسېدلی او تر قیامته پورې به همدغه کتاب. که پیغمبر علیه السلام ته د الله تعالی له لوري له قرآن پرته او په دې علاوه بله وحی هم شوی وای نو هغه د دې آیت مطابق په دې باندې مکلف و چې داسې انتظام یې کړی و چې دا تر نورو امتونو د امت تر نورو نسلونو پورې هم ورسي. ولې پیغمبر اسلام د دې خلاف عمل کړی. خپل احادیث اجازه نه دی ورکړی چې څوک یې ولیکي. یوازې اکتفا او ترکیز په همدې باندې چې قرآن باید ولیکلی شي او تر نورو پورې ورسول شي. د دې لارښوونې معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام مکلف و هر هغه وحی خپل ټول امت ته ورسوي چې د الله تعالی له لوري ورته شوی. که حدیث هم وحی وای نو پیغمبر علیه السلام به حتما امت ته د هغه د رسولو داسې اهتمام کړی و لکه د آیتونو په اړه د ده جدي اهتمام. د حدیث لپاره به یې همغسې کاتبان ټاکلي وو لکه د وحی لپاره کاتبان. ولې د حدیث د لیکلو ممانعت کړی او حتی فرمایلی دي چې که چا زما کوم حدیث لیکلی وي هغه دې له منځه یوسي. ولې له صحابو یو لیکلی حدیث هم نه دی نقل شوی. زموږ وخت پوره شوی ده.